سرته په ګلونو کې او د خدای نیک بخته په خیر هلکه زما خو تا ته د ډېر د لرې نه خیال دی په غزلو دې ورپورې شوي ملګري او جرنیلان او پوجیان موجیان دې پکې ټول د خیره مینشن کړه نو ولې مینشن کوې نه د خدای نیک بخته ولې ته نه خبر د څه شي نه ولې پاکستان څخه جنګ ګټلي او که نه پیره شیران دي شیران دي خبرې زندیان هم خمران وسته که نه څوک جینې هلکه مړه که یو کار دی وکړو که نه مرده کې والله په بیه به مې والي بس صحیح ده که نه داسې کار دی که نه چې اوس را سره اسلامي میلاو شو زما هغه استاد نه دی پوه شوې دا ګوره دا ورسره خوراک دی توغام دی دا ورسره و ټیک شو ښه ورته مې په دې څه کې نو وایي خدای له تباه که وایي انډیانه چې اجینې راغلې ده وایي غلام سرور کاکا کور کې ناسته ده به ټیک شو که نه هغه هم لږه تور اسکڼه ده او زه هم لږ تور اسکڼ یم بس ما ده ورسره ولې دا بېګه به څه کوو بېګه به پوله خرڅوو شو نو خدای دې تباه که په تا څوک څه کوي بړه 5,000 روپۍ مې پې جوړه کړې ښه ته د میاشتې څونه ګټې زه د میاشتې چې کم دی 15 کم 10,000 یو صفر به تې لر کړې نو بیا به کار ټیک شي یو صفر نه په دې خوراک نو چې کم دی اسلامي له 15,000 ورکړې هغه نیکرې وي زه م هغه وي خوراک وله وړم وي دا مې د 15,000 روپو راغستې نو دا چې ګوله کس پیسې راکړې وي همې وله ورکړې مړه به داسې کار وکړه کشمش پرېږده که نه خو ته دې اسلامي ته ووایه خو ته یې زما لا ملګرې وایي چې بس زه م داسې تور سکڼ یم او دا جینۍ هم چې کومه ده توره سکڼه ده نو بس دا ما له وکړه ظالمه دوا به راته کومه وای د تور سکړې ته خو په خپله سم د بورې منګه کې د خدای نیک بخته هغه به تا سره څنګه واده کوي سم به واده کوي که نه ولې واده خلک څنګه کوي واده سم کوي که نه وایي ما سره به کوي دې ځوان سره مړه دې خولې چټې ومړه د غاښونه وباسم اوس په ستا غاښونه وباسم ځه رخصه مړه ټول شل دې راله خراب سم د تو دغه دغه یو توریاڼه کوي هلکه ګوره څه ګوره شیطان یې چېرته کړي که خبر خو ورنه کې ښه ځه هلکه ځه زه ګوره یو ټنګ لګوم ځه میلو ځه اړو ځه مې نڅا پکې څه کوي هلکه ځه که نه نه ځې ځه که نه باید مازغه مې ګوره دماغو ته خېږي ګوره ځه بچې یو څه بلې ښځه چې دا نڅلې ده هغه راوله دونه نرسه مړه نو زه دقه پیغورونه مالې مه راکوه که نه مه راکوه در کوم به ته وروسته سړی نه بله دومره ښه درې ده او کور ته نسې راوسته یو زما دا چې ګول بیا غلطه یو ته بېبي هم تلې هغې نه راولي هلکه ځه غدار مه کوه ښه ظالم عوام دې ګورې ځه غدار مه کوه ګورې په زلفو باندې خطا دی سترګې دې دوه محبوبه ګلدانه دې توبه وای دا چا وای کچکول بچیا وای زر مې باندې کچکول یو ستا غځې خلکو ته خبرې کوي څه دې ویلي مه خو زه ورته کوه هغه باندې وې اوس هم ته هم بېغیرته زما هغه پلار هم بېغیرته دی وای قیصه واوره قیصه وکړه صاحبه ملکوم دې من پېږم د هغه باندې اوزم او هغه باندې د اسهل ماتوم قدم راواله زیاتې مې وکړو چې تا ته زه خبره کومه څه خبره وه هغه د پاکستان او د انډیا چې هغه جګړه وه هغې نه هغه زموږ پاکستان آرمي والا یو جینۍ راوستې ده قسم دې دونه پارسل یې راغشتې وې پارسلو باندې څه کولو روجې وې پکې کوفتې وې پکې دې ته ما نه ویلي چې شګوفتې دي کوشۍ ده باندې دي او خدایه پاکه کچکول ماما به شګوفته دې بس په نظر کې شګوفته نه کوفته وایي همدغه دي که نه نو په شګوفته کې او په کوفته کې ډېر فرق دی ګوله کوفتې وې نو تا ورته دا نه وې چې مولا ما سره ته دغه څنګه مات کوي نو خو ما زه اوس یې هلته ووالم یو څو ټانګې یې لګاو که ما ته ته هم بېغیرته ما پلار هم بېغیرته د بېغیرته خو هم چې ته مرده کې ووالي زه خو بس رالم اوس په کوو څه کوو به څه دا سړی کوم ځای کې و ما ته معلوم دی تا ته پته شته ما ته کېږده معلوم و او زه چې وپوهېدم د اسلامي خواله لار د اسلامي خواله اسلامي خواله نو ده ته ما نه دي ویلي چې ته به د اسلامي خواله نه ځې نو به داسې کار کوو که نه ته به ما ته بار کښېنې او دې باندې زه راوباسم زه غوښتل یم د باندې غلا دعوه کړې وه او که نه هغه موټرسایکل یې چې ته بوتلی و د موټرسایکل د چا و ده دا موټرسایکل د غونچاګل ماما د غونچاګلو او مامردګي دعوه وکړه وایي زه پټ کړی دي قدم راواله ماړه کچکول ماما خبره وره پردې خبرې مه کوه هم ستاسو کې ټوله غلطي ده د غونچاګل ماما نه موټرسایکل لا به مخه که ولاړو ته
کنه راځه اوس به پته ولګي راځه دا ولې جانې خوله دې څنګه کړې ده تاسو سره ما قدر نشته وایي وي تاسو د ما قدر نشته ولې نه وایم دا ته ووایې که نه ته چې په دې چترۍ باندې راکوز شوې نو دا چترۍ تا کوم ځای کې راکوزه چټګنو کې راکوزه شوې که نه چېرته کې په جوازو کې راکوزه شوې کوم ځای راکوزه شوې چې ته په ځنګل کې راپرېوتم خو په ځنګل کې راپرېوتې وایي ماتې ځای کې ماتې کوزبان کې موږ به ستا دې قدر کړو خدای راته وته چې دا جازونه لوزوئ که نه او دا شولته کوئ او بیا یې سموئ او بیا تاسو ته نه خرابېږي ښه څنګه وکړو داسې کار دی تا د ما چای ویلې ده او تاسو خو د غوا په پیو کې چای نه څښئ که نه هغې ته خو تاسو مور ویلې ده تاسو نه دی تاسو د ما د خرې په پیو کې به دنه چای په حکم نو خو بس ټیک ده که نه د سټیلو چاینک کې به درې راولم که نه ما د سټینګ نور د چای مې نه پېژنم سټینګ او که سټینګ هغه سون که هغه سینو زما خو هغه سور خوښ ښه سون دې خوښ دی ښه داسې وایي ولې نه تاسو زموږ مېلمانې تا ولې نه اوس بیغمه شمه دی تاسو په موږ باندې ډېر ګران یې ما ته پته نه ستاسو پاکستان مې ډېره تکړه ده ما ډېر عزت یالا خیر زلزله یالا یا شکه تودیږي یا شکه تودیږي یا د مدغې بچیه د مدغې بچیه نو خلک اواز وکړي ته ګوره زه پایلټ سره ناست یم دلته خو غضب دی که نه حکومت پایلټ یې زم راړم څنګه چې دا راپروتې وه داسې زم ورسره راپرېوتم او که نه ځکه خو ستا نوم مردکې دی چې سړي باندې ډارک راپرېوځي وایم دا راته ووایه که نه حکومت صاحب چې دا کوم ځای کې ګیره کړه ها په چترۍ راکوز شوی وم ما بس د دې ځای نه مې داسې کلکه ده ونیو مې چته مې تېښتې تاسو په پاکستان حمله کوئ او تاسو خو د شپې حملې کوئ موږ د باندې په ننال ورځ باندې حمله وکړه همداسې کار دی که نه د تاسو ډېر ښه خلک یې ځکه خو زه وایم چې پاکستان زنده‌باد او پاک آرمی زنده‌باد او انډیا مرداباد مرداباد دا خو پېږي نه نه دا نه پېږي دا هسې کدو دی اوس چای مې یې پېڅکلې وه که او که نه ترماس کې مې ورته چای درلوده وایي زه دا نه څښم دا د غوا د پیو ده مې دا د غوا د پیو نه ده مې دا د خرې د پیو ده وایي ولې دې غوا ته مور وایي تا ته وایم واورې مودي تا ته خو غوا ته مور وایې که دا مور مې د نایاله نه کړه که نه نو ته معلوم وه ماتکي دي ماتکي الالو به وله مودي مودي دی او که موږي دی مودي دی او همدغه په خپله کې جګړه نه کوې ما له سټینګ راړه زما ګرمي شوې راشه دې له سټینګ راوله وایم سټینګ نه تا باندې به زه سټینګان وڅښم اوس دغه سټینګان پرېږده خو دا راته ووایه واده کې څنګه جانې شادي شده دې سره اوس اوږدو کې دی کې خبرې وکړه بې شرمه نه وه که نه وایم دا دې ولې څه ناغېستې ته داسې مه وکړه که نه حکومته داسې کار دی که نه پایلټ صاحبي میں شادی کر سکتا ہے ما ته شادي ما درې نه پېږم ته څوک یې ته نه پېژنم دا اوس ووایي به شادي نه پېږم دا زموږ د پاکستان مشهور دی مشهور مردکي ما ته اوس نولې شان ښکاري ده تیارېږم نولې ما تا ته نه وي واورې پایلټې وایم دا من د پاکستان به نه وې ګنې قسم په خدای چې اوس پرې په دې ځای کې که د غوا په شانه لاله کومه او موږ به دې بیا وخورو مړه دا څوک نه خوري حکومته د دې غوښه د مودي په شان ګنده ده او که نه دا د موږي په شان ټولو به د غوښې چا څښلي دي ای مردارانو اوسپنې تاسو ډېر بې شرمه ما چې ته بولې ایسي کمره کې مې کېنوې ګرمي مې شوې ده راشه که نه راشه که تودېږي او دې له دې سي کمره وګوره چې په دې چتنۍ راکوزېدې نو تا باندې څه عوام نه لګېده دې خو هوا پرې نه لګېده خو البته
زمونږ پوځیانو دې هوا ویسته ده زمونږ پوځیانو تاسو ناوا ویستې نه په دې غوږونو درنه ویم ښه ته په غوږونو درونې نو بیا خو څه ده بچی نه درنه ده دا چې کار د حکومته